بیا راستنه سوه د افغان پر لرو بر خوشحالي بیا راستنه سوه د افغان پر لرو بر خوشحالي راوړي خوشي زموږ ولس ته د اختر خوشحالي راوړي خوشي زموږ ولس ته د اختر خوشحالي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د لوی اختر د احکام اړوند چې په هغه کې مهم شی قرباني ده، د دې مسائل مو تر بحث لاندې نیولي وه. په تیر درس کې مو دا خبره وکړه چې پر کومو حیوانانو باندې قرباني کېدلی سي، او دا خبره مو هم وکړه بزا میږ د یوه کس لپاره کېدلی سي، خو که اوښ څوک علالوي، غویی څوک علالوي، ګامیشه څوک علالوي، په دې کې 7 نفره هم شریکان کېدلی سي. دغه د شراکت اړوند څه مسائل دي دا زده کول پکار. خلیل الله قربانا و اسماعیل چې ابراهیم خلیل الله قربانا و اسماعیل دغه وخت ګورئ دا خبره ډیره مهمه ده چې په غوایي، ګامیش او اوښ کې که نر وي که ښځه وي 7 کسان شریکان سي صحیح دي، خو شرط دا دی چې د هیڅ شریک برخه حصه به تر 7 حصې کمه نه وي، او د ټولو نیت به د قرباني یا عقیقي وي، او یوازې د غوښو نیت به یې نه وي. که د چا برخه تر 7 کمه وه نو د هیڅ چا قرباني نه سي کېږي. که لږ دې خبرې ته تفصیل ورکړو، یو سړی وایي چې 1/2 برخه یې زما، نیمه یې د پلانکي، او دا پاته 5 یې د پلانکي، یا پاته دا 5 یې د 5 نفرو، دا قرباني د یوه دله نه ده صحیح. او که چیرې داسې وسوه چې یو سړی ووایي چې زه خو مسکین یمه، عیالداره یمه، پر تاسې قرباني کېږي، تاسې 6 نفره قرباني وکړئ، زه د خپل حصه غوښې اخلمه، خیراتوم یې نه، زه یې خرڅوم یا یې خپله خورم، د غوښو دپاره دغه یوه حصه ستاسې څخه رانیسم، د ټولو قرباني نه ده صحیح. او په غوایي، اوښ، ګامیشه کې تر 7 نفرو زیات نسي شریکان کېدلی، تر 7 کم داسې شریکان کېدلی سي چې تر 1 برخې کمه چا نه یې اخیستې. کولی سي چې یو څوک 2 برخې واخلي، کولی سي چې یو څوک 3 واخلي، خو تر 1 به کمه نه. او د قربانۍ په نیت کې دا خبره ډیره مهمه ده چې ټول خلک به هیڅوک د غوښو نیت نه کوي، یوازې د الله تعالی رضا به وي. عقیقه چې مو یاده کړه، عقیقه دې ته ویل کېږي چې د یو چا بچی پیدا سي، نارینه یا ښځینه، د هغه دپاره پسه د عقیقې په نیت علالوي. نو که چیرې یو څوک ووایي چې زما بچی پیدا سوی دی، زه دا یوه برخه د عقیقې دپاره اخلمه او تاسې 6 نفره د قربانۍ دپاره واخلي، دا صحیح ده. او که داسې وسوه چې یو سړي یا 2 نفرو غویی رانیوي، دا پاته نفر اوس پیدا سوه چې موږ هم د سره شریکه صحیح کېدلی سي، خو بیا هم ښه دا ده چې تر اخیستلو مخکې شریکان پیدا کړي، ځکه که مالداره سړی د پوره غوا د قربانۍ نیت وکړي او وروسته بیا نور کسان ورسره شریک کړي، نو د ده دا پیل د مکروهوالي څخه خالي نه دی. دا مسله مجمع الانهر رانقل کړې ده په جلد 2 صفحه 518 کې. البته که مسکین سړی پوره غوا د قربانۍ په نیت واخیستل او وروسته یې بیا نور حصهدار شریکان کړل، نو د شریکانو قرباني یې صحیح سوه، خو پر مسکین لازم دی چې د 6 حصو تاوان به ادا کړي. یعنې که د قربانۍ ورځې پاتې وې نو دومره حصې دې قرباني کړي، ځکه چې د رانیوي پر ده باندې نظر کېږي، او که د قربانۍ ورځې تېرې سوي وې نو د دغه حصو قیمت دې مسکینانو ته ورکړي. که په قرباني کې داسې څوک شریک و چې قرباني ورباندې کېدل، یعنې مالداره و، که هغه خپله برخه پرېږدي او پر ځای بل څوک شریک سي، 7 نفرو غویی رانیولی دی، یو احمد دی، یو محمود دی، یو خالد دی، یو زید دی. د احمد وایي زه خپله برخه نه کومه، بل سړی دې راسي دا زما پر ځای دی دا حصه واخلي، دا قرباني صحیح ده. او که هغه داسې څوک و چې قرباني ورباندې واجب نه وه، که هغه خپله برخه پرېږدي قرباني ورباندې واجب ده، او په دې حیوان کې د نورو قرباني هم صحیح نه ده. ګورئ دا باریکې مسایل دي، ځان په پوه کړي، خو بیا هم که په پوه نه سواست تاسې بیا هم پوښتنه کولی سئ، ځکه دا د درس په شکل باندې دی. په لوی حیوان یعنې غوایي، اوښ، ګامیش کې که څوک د عقیقې په نیت ګډون وکړي دا کولی سي.
خو دا خبره بیا تکراروم چې شرط دا دی چې د ګډون کوونکي نیت به د قربانۍ یا عقیقې وي. عقیقه مو یاده کړه، یعنې په یوه حیوان کې ځینې د قربانۍ او د ځینې د عقیقې په نوم ګډون کولی سي. او دوهم شرط دا دی چې د ګډون کوونکو برخه به تر 7 کمه نه وي. او بله خبره دا ده په اوښ یا په کوم بل لوی حیوان کې مثلا غوی، ګامیشه، اوښ که د 7 کسانو پر ځای 2 کسان ګډون وکړي، مثلا خاون او میرمن پکښې شریکان سي، د هر شریک برخه 3 برخې سي، نو په دې صورت کې د دواړو قرباني صحیح ده، ځکه د دواړو کسانو برخه تر 7 حصې نه کمیږي، دا نور بلابود ده. او که 6 کسان د لوی حیوان په قرباني کې ګډون وکړي او هر کس خپل واجب حصه بیله کړي، په 7 حصه کې ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره او یا د بل چا لپاره د نفل قرباني نیت وکړه، نو وایي د ځینو روایاتو څخه استحسانا صحت او جواز معلومیږي او د دې 6 کسانو په واجب قرباني کې کوم اثر نسته، د ټولو قرباني صحیح ده، هم د واجب قرباني صحیح ده او هم نفل قرباني صحیح ده. دا مسله هم را نقل کړې فتاوی رحیمیه جلد 10 صفحه 59 په حواله د رد موتار جلد 6 صفحه 326. او که د قربانۍ تر حلالولو مخکې یو شریک مړ سي، نو د مړي وارثانو ته اختیار دی چې د مړي له طرفه دغه قرباني کوي او که د بل چا له طرفه قرباني کوي، که څه هم ورباندې خرڅ یې کړي، په دې شرط چې ورثه بالغ وي، که نابالغه پکښې نو حکم بیا بیل دی. که څوک چاته ووایي چې د دې حیوان په قرباني کې زما لپاره هم یوه برخه ونیسه، بیا هغه کس د دغه کس لپاره د هغه حکم مطابق قرباني کې حصه واخیستل، نو وروسته دغه کس انکار وکړي، نو په داسې صورت کې دغه کس د انکار حق نه لري، د دې حصې قیمت پر ده واجب دی، خامخا به یې ورکوي. او که د چا قرباني په حیوان کې 2 برخې یعنې 2 حصې یې واخیستلې، د ځان لپاره، یوه د مور پلار لپاره ژوندي وي یا مړي وي، یعنې یوه برخه یې د هغو لپاره 2 ځایه کړل، یوه برخه یې د ځان لپاره کړل، یوه یې د مور پلار دواړو لپاره کړل، نو په دې صورت کې مناسب دا دی چې 2 حصې د ځان له طرفه وکړي او تر قربانۍ وروسته د یوې برخې ثواب مور پلار ته وبخښي، که مړه او که ژوندي. که څه هم په پورتني ډول جواز لري، هغسې هم کېدلی سي. او که څوک د قربانۍ یوه حصه یعنې یوه برخه د ځان لپاره او بله حصه خپلو والدینو، نیکهګانو او نورو قربانو ته د ډېرو مړو لپاره وکړي، نو دا ډول قرباني هم صحیح ده او ثواب هم ټولو ته رسېږي. که چا د قربانۍ لپاره په شراکت سره یو حیوان واخیستی، نو په دې صورت کې د 7 کسان مالکان سوه، د هغو ټولو له اجازې پرته د هر شریک لپاره خرڅول منع دي، یعنی جواز نه لري او نه قرباني صحیح کېږي. البته که چیرې له خرڅولو وروسته مالکانو دغه د حصو مالکان تاوان واخیستی، بیا د اخیستونکي قرباني صحیح کېږي، یعنې دا چې هغه سړی رانیسي، شریک بې اجازې خرڅ کړي یا بل سړي رانیوي، نو د هغه قرباني په هغه صورت کې صحیح کېږي چې ټول ورباندې راضي سي. د قربانۍ شریک ته د خپلې شریکې حصې قرباني د حلالولو اجرت اخیستل جواز نه لري، ځکه چې دا حلالول د قربانۍ پر هغه واجب اصالتن او نیابتن او واجب علی التعین باندې اجرت اخیستل ناجایز دی. همدارنګه د پیل مشترک د اجرت استحقاق نشته، یعنې دا چې یو پیل دی د ده و د هغه دواړو دی، دی وایي چې دا کار زما او ستا دواړو وظیفه ده، خو زه دا ستا کار کوم، پر دې مزدوري اخلم، دا نه دی جایز. 7 نفره دي، په دې 7 نفرو کې وایي زه حلالوم، مزدوري راکړي. همدارنګه د حلالولو وروسته د څرمن د ایستلو او د برخو د جوړولو اجرت هم د دوهمې وجې له کبله ناجایز دی چې دا پیل مشترک دی. که پر چا قرباني واجب او څوک یې نفلي کوي، دواړه په یو لوی حیوان کې سره ګډون یعنې شرکت کولی سي. یو سړی د واجب قرباني کوي، بل نفلي قرباني کولی سي. دا د شراکت اړونده مسائل سوې او د دې وروسته به بیا هغه مسائل تر بحث لاندې ونیسو چې دغه د حیوان قرباني چې وسوه، د دې حیوان غوښې باید څه په وسي، وخوړل سي، خیرات کړل سي، د هغه اړونده مسایل به انشاءالله په بل درس کې تر بحث لاندې ونیسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ورځي هر چاته معلوم داره په نظر خوشحالي، بیا راستنه سوه د افغان پر لرو بر خوشحالي، بیا راستنه سوه د افغان پر لرو بر خوشحالي،
دا شي نام زموږ پر ولس د لوی اختر خوشحالي دا شي نام زموږ پر ولس د لوی اختر خوشحالي